هغه آزاد افغانستان دی موږ مقبوضه افغانستان یو موږ د افغانستان حصه یو دا ډیورنډ کرښه موږ نه منو موږ دا مصنوعي پاکستان نه منو. د چمن پر لټ تازه اعلان او اختار وایي موږ د مقبوضه افغانستان برخه یو. پاکستان یو مصنوعي هیواد دی که تر 5 ورځو دروازه خلاصه نه کړي نو د جنوبي پښتونخوا ټولې تجارتي دروازې تړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په سویلي پښتونخوا کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تګ راتګ پر مهال د پاسپورټ نه منلو په غبرګون کې د پرلط وهلو له 15 ورځو له تېرېدو وروسته پرلط وهونکي وایي که د پاکستان حکومت خپله پرېکړه وانخلي 15 ورځې وروسته به په سویلي پښتونخوا کې ټولې ترانسپورټي لارې وتړي. هغه پرلط چې لسګونه زره کسان پکې ګډون لري غوښتنه یې د پاکستان د حکومت له لوري تر اوسه نه ده منل شوې. د دغه پرلط مسؤلینو تېره ورځ ناوخته د یوې خبري کنفرانس پر مهال د پاکستان حکومت ته د خپلو غوښتنو د منلو 15 ورځنی ضرب الجل وټاکه. د چمن د لغړی اتحاد مشر غوث وایي که په راتلونکو 15 ورځو کې د پاکستان حکومت پر سپین بولدک چمن دروازه په پاسپورټ د تګ راتګ پرېکړه بدله نه کړي د افغانستان پاکستان ترمنځ چمن او کوټه کې ټولې ترانسپورټي لارې به وتړي او له حکومت څخه غواړي چې علي وزیر ژر تر ژره خوشي کړي. د یاد پرلط کې یو ګډونوال وایي موږ هم د افغانستان برخه یو خو د مصنوعي پاکستان لخوا جوړې شوې کرښې هغې خواته آزاد افغانستان دی او دې خواته مقبوض افغانستان دی. نوموړی زیاتوي هغه وخت راتلونکی دی چې پښتانه بلوچان او سیندیان به له پنجابي ریاسته ازادي اخلي. خو د بلوچستان پولیس هڅه کوي چې روان پرلط پای ته ورسوي. 2 ورځې وړاندې د بلوچستان پولیسو پرلط ته په لیکلي مکتوب کې ویلي چې پرلط ته امنیتي ګواښ دی او باید نور پای ته ورسیږي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.